په لغمان کې افغان صداقت جوس والا برانچ کولو شو. په ننګرهار کې کابل کې چیرې چې د دوی هغه نمایندګۍ دي نو هغه ډېرې کامیابې دي، ډېرې بریالۍ راوتلې دي. د 2 بجو نه واره تر شپې 2 پورې به دلته زموږ د هر څه فعال وي انشاءالله. که په پیل کې مو درنو لیدونکو ته خپل ځان راوپېژنئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه افغان صداقت جوس مالک خبرې کوم او پېښور نه جلال آباد ته راغلو، جلال آباد نه کابل، کابل نه بیا لغمان ته راغلو او انشاءالله دا زموږ خپله څانګه ده او انشاءالله د لغمان خلک نه به موږ ښه خدمات وړاندې کوو انشاءالله او دوی به موږ نه راضي، موږ به دوی نه راضي یو. کله چې د افغان صداقت د جوس خبره کیږي د خلکو ذهن ته ښه محصولات راځي، مثلا ښه خدمات وړاندې کیږي. د کوزي پښتونخوا د پېښور ترڅنګ دلته په افغانستان کې څومره نمایندګۍ لري او ټول لغمان سره ټول څو نمایندګۍ شوي؟ زمونږ خو الحمدلله دا 14مه نمایندګي شوله او کوشش کوو د خیر چارې ولایت کې بیل بیل خلاص کو. اوس مو د لغمان کې دا ولینۍ څانګه ده او انشاءالله الله نو امید ده چې الله به کامیاب کړي او ښه خدمات به وړاندې کوو د لغمان خلکو ته انشاءالله. او خدمات به انشاءالله سلی ساتوي. الحمدلله زمونږ خو د 2 بجو نه واره تر شپې 2 پورې به دلته زمونږ د هر څه فعال وي انشاءالله. او وروستی پیغام مو د لغمان اوسېدونکو ته څه دی؟ نو د لغمان خلکو نه خواهش ده چې راشي زمونږ جوس نوش کړي، وی ګوري چې څنګه کیفیت ده ماشاءالله. مونږ خو خپل یو برانډ ده ماشاءالله افغان صداقت او یو څه شی ځان ته وایي الحمدلله چې ښه خدمات وړاندې کوي، خپل یو نوم لري الحمدلله. ډېره زیاته مننه، خوشحاله وړاندې شم. انقلابي یوسفزی یم لغمان ولایت نه. اصلا د دې خدمات خو لغمان کې نوي شروع شوي دي، انشاءالله ورته وبګورو چې څه کېږي. خو تجربه ډېره مهمه ده، دا خلک ډېره غټه تجربه لري. د پېښور کې ډېر وخت کار کړی، په افغانستان کې په ننګرهار کې کابل کې چیرې چې د دوی هغه نمایندګۍ دي نو هغه ډېرې کامیابې دي، ډېرې بریالۍ راوتلې دي. نو انشاءالله امید لرو چې لغمان ولایت خلک به هم ډېر زیات نه خوشحاله د دوی دغه د ښه جوس نه، ښه ذایقې نه، د دوی د ښه کارکردګۍ خدماتو نه. نو امید لرو چې انشاءالله دلته به حتما کامیابېږي. په وروستیو کې لنډ پیغام مو دلته لغمان ته راغلو سیلانیانو ته بالخصوص د دې سیمې اوسېدونکو ته څه دی؟ نو پیغام مو دا ده چې راشي افغان صداقت جوس یو ځل خو یې وڅکئ که نه یار، داسې خو مه کوئ چې بېسکله ځئ. په لغمان کې افغان صداقت جوس والا برانچ کولو شو. ماشاءالله دا موږ پېښور نه پېژنو، دا بوډ بازار کې په پېښور کې ډېر ښایسته جوس موږ ته راکوو او ډېر فرمایشي جوس تیاروي. نو د لغمان ټول خواهشمند حضرات دي دلته راشي وروره، د اجمل وفا پم سره خوا کې دلته وروره د دوی نوی برانچ کولو شو او ماشاءالله ډېر ښایسته جوس ورکوي. تاسې به ګورئ د پیالو کې ښایسته جوس یې موږ ته اچولی ده. د دې نن افتتاح وشو وروره. د لغمان ولس نه دا زما دا درخواست ده چې حتما به دلته راځئ، یو ځل ازمایش شرط ده، یو ځل تاسو راشئ دلته انشاءالله تاسو به بیا بار بار راځئ. ډېر مزیدار جوس ده، موږ دا پېښور نه ډېر وخت نه پېژنو. افغان صداقت جوس په بوډ بازار کې پېښور کې وو، هلته به موږ تلو. صفایي انشاءالله ماشاءالله ټول شیزونه یې ښه دي انشاءالله او ډېر ښایسته جوس اوکي جوس او امیر صاحب محمدي باندې موږ جوس وڅښه ماشاءالله. الله دې خوشحاله لري که نه، الله دې کامیاب کړي او الله پاک دې دا وچلوي او الله پاک دې ټولو ته جزای خیر وکړي. والسلام.